د کوس په بازار باندې دغه یو شی ووهي د بازار زړي باندې او بیا یې کمال وګورئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وګټن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. د مېرمنې د بازار زړي باندې که یو شی ووهئ نو تاسو به پخپله حیران پاتې شئ. که غواړئ چې مېرمنه د ځان نه مخکې انزال او خلاصه کړئ نو کولی شئ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په دې نسخه او په دې طریقه باندې ځان پوه کړئ. تاسو کولی شئ د ویکس او لیمو سره د مېرمنې شرمګاه ژر ور یخه کړئ. هغه مېرمنې چې په کوروالي کې ډېرې سستې وي، یعنې په ښځو کې داسې ښځې هم شته چې په زوره تاسو څخه کوتک غواړي او کوروالی معامله غواړي، خو داسې ښځې هم شته چې په میاشتو او په میاشتو یې د کوروالي ته یا کوروالي خوا ته هېڅ مخ نه اوړي او نه هم کوروالی کول خوند ورکوي. د دې لپاره چې تاسو کو مېرمن باندې یو کار وکړئ، د هغه په نتیجه کې تاسو سره مېرمن هر ټیم کولی شي کوروالی وکړي. تاسو کولی شئ د ویکس او لیمو سره که تاسو وغواړئ چې ښه کوروالی وکړئ نو کولی شئ د ویکس او لیمو سره ښه کوروالی وکړئ. دومره به ویکس واخلئ چې څومره ستاسو ضرورت وي او دې سره به یو دانه لیمو هم مکس کړئ. یعنې د ویکس اندازه باید د لیمو څخه ډېره کمه وي، یعنې چې 3 حصې لیمو وي او 1 حصه نو باید حتما ویکس واوسېږي. لومړی به تاسو د لیمو اوبه یو پلیټ کې واچوئ او له هغه وروسته به تاسو د ویکس لږ اندازه یعنې 1 اندازه به تاسو د لیمو اوبو ته ور مکس کړئ. کله مو چې دا مکس کړئ نو تاسو کولی شئ له هغه وروسته باید یادونه وکړم چې د مېرمنې شرمګاه باید زخمي نه اوسېږي. که چېرته زخمي اوسېږي نو بیا له دې نسخې څخه ډډه وکړئ، ځکه چې ویکس یو داسې شی دی چې کله په زخم ولګېږي نو زخم سوځوي او بیا د دې لامل کېږي چې که هر کوروالی وي او که هر څه وي نو زړه یې ترې مړېږي. نو باید یادونه بیا هم وکړم چې د مېرمنې شرمګاه یا د بازار زړی باید زخمي نه اوسېږي او نه هم د میاشتنۍ مرض په دوران کې وږېږي. له هغه وروسته چې کله تاسو نسخه جوړه کړئ نو تاسو کولی شئ دغه ویکس او لیمو راواخلئ او د مېرمنې د بازار زړي باندې ووهئ. د 10 منټ لپاره یې پرېږدئ او بیا ترې تاسو لرې شئ. بیا که څومره یخه مېرمن وي نو دومره به ګرمه شي چې تاسو به هم حیران پاتې شئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.